سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسته یې. دوستان، نن تاسو ته د کین ماسټر لومړی کورس وړاندې کوم، ځکه تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې د کین ماسټر باره کې ډېرې خبرې مه وکړئ. نو زه اوس غواړم چې تاسو ته کین ماسټر په عملي بڼه باندې تاسو ته کین ماسټر وښیم چې کین ماسټر سره کوم اپلیکیشن دی، څنګه پکې کار کیږي که نه، بعضې کوم افیکټ چې دي مهم افیکټ هغې باندې به کار وکړو او تاسو ته وښیم چې څنګه مثال دې کې ایډیټ کیږي، څنګه پکې مثال بعضې اواز چینجېږي یا نور شیونه اضافه کیه، پکې بیکګراوند پکې چینج کیه، کنه دا به ټول تاسو ته سټپ بای سټپ ښیم. او بل داسې دی چې دغه کین ماسټر چې د کوم یوټیوبر زده شو، زه بالخصوص هغه نوي یوټیوبرانو ته دا خبره کوم که چیرته په کین ماسټر باندې صحیح پوه شوئ نو تاسو څخه یو ښه یوټیوبر هم جوړېدی شي، یو ښه ایډیټر هم جوړېدی شي، ځکه په کین ماسټر چې پوه شوئ هر ایډیټر باندې پوهېږئ تاسو، ځکه ټول سیم ټو سیم یو شی، داسې فرق نه کوي، ډېر معمولي شانته یو افیکټ زیات یا کم دغسې پکې فرق راځي، نور ټول عموما سره یو شی دی، دومره فرق نه لري. که چیرته په کین ماسټر پوه شوئ نو تاسو به په هر ایډیټر باندې پوهېږئ. نو ویډیو مه سکیپ کوئ او د نورو دوستانو سره دا ویډیو هم در سره شیر کړئ تر څو هغې هم ترې استفاده واخلي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته زه بیا هم وایم دغه کوم کین ماسټر چې دی تاسو ته د سکرین په مخ چې ښکاري، دا ما د تېرې ویډیو چې کومه ویډیو ما اپلوډ کړې هغې په ډسکرپشن کې به دغه لینک کې، د هغې لینک څخه دغه بې لوګو کین ماسټر را ډاونلوډ کړئ. نو راځو کین ماسټر باندې به کلیک وکړئ. کله هم چې په کین ماسټر باندې کلیک وکړئ تاسو به په دې جمع علامه باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته 3 اپشنه درکړي. که تاسو چیرته د یوټیوب دپاره ویډیو جوړوئ نو 14.9 سیز به وټاکئ. که چیرته ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوئ 9.14 او که چیرته نارمل ویډیو جوړوئ 1 په 1 کې به یې جوړه کړئ. نو زموږ او ستاسو موضوع ده د یوټیوب دپاره، نو 14.9 باندې کلیک کوو. کله هم چې په 14.9 باندې کلیک وکړو لومړی دې کې کار چې کوم دی تاسو به راشئ میډیا ته، په میډیا به کلیک وکړئ. په میډیم چې کله کلیک وکړو دې کې تاسو کولی شئ چې عکس هم ایډیټ کړئ او ویډیو هم. نو د ویډیو چې باندې چې پوه شئ ایډیټ باندې نو عکس اسانه دی، په هغې هم پوهېږئ. نو موږ راځو لومړی ویډیو باندې کلیک کوو، ویډیو ایډیټ کوو. کله دې چې په ویډیو باندې کلیک وکړو ویډیو به تاسو سره راشي. دلته ګورئ دوستانو، کله تاسو ته چې دا ویډیو راغله انسان دی ستاسو ویډیو تاسو نه غلطه شوي په دې سر کې، نو زه غواړم چې دغه ویډیو سر ترې نه کټ کړم. تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ، تاسو بلته پاس راشي دا بیتي علامه چې ده، په دې قیچي علامه باندې به کلیک وکړئ. که چیرته غواړئ چې چپ طرف ته نه ډیلیټ کړئ نو په دې اول به کلیک وکړئ، چپ طرف به ترې نه ډیلیټ شي. احیانا که چیرته تاسو نه مثال غلط ځای کټ شوی یا مثال دغه چپ طرف ته د سر کې دا کوم علامه چې ده دا به ووهئ، دغه به بیرته ستاسو راشي. مثال زه غواړم اوس دا سر ترې نه کټ کړم، دا ترې نه کټ شو. که چیرته غواړئ مثال تاسو دغه ویډیو کې اخر طرف کټ کړئ، اخر طرف کټ کړئ نو په دې دویم باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دا ستاسو اخر طرف، احیانا کیدای شي بیا هم تاسو نه غلطي وشي په دې اخر کې، یا درنه اول ولګېږي او مثال دا ویډیو تاسو نه ډېره کټ شي، یا درنه ولګېږي یا درنه ویډیو ډېره کټ شي، نو بیرته په همدغې چپ طرف ته سر کې چې کوم علامه ده دا به بیرته به ستاسو ویډیو راشي اتومات. خو که چیرته غواړئ تاسو دغه ویډیو په منځ دوه کړئ نو تاسو به راشئ د دریم سټپ ته. په دریم چې کله کلیک وکړئ دا ستاسو ویډیو به په منځ دوه شي. کله چې په منځ دوه شوله ستاسو ویډیو نو که غواړئ دغه یو طرف ته نه ایسته کړئ نو په دې به کلیک وکړئ، نو د پاس طرف نه چې راشئ چپ طرف کې نو 4م اپشن چې دی دا به ووهئ، دا ویډیو به ستاسو ډیلیټ شي. که غواړئ احیانا چې مثال غلط ځای تاسو نه ډیلیټ شوی بیرته به دغه پاس سر ته علامه ووهئ، بیرته به ستاسو ویډیو راشي اتومات ډول. دا موضوع. د بله موضوع چې ده په دې کې د دویم د بیتي سره څنګ کې چې دا کوم علامه ده دا به ووهئ، دا دویم. که چیرته ستاسو ویډیو مثال لرې تاسو کړي، غواړئ چې دا ویډیو خپله رانږدې کړي، د خپل 2 ګوتو باندې به دا ویډیو ونیسئ، اول به دا ویډیو داسې رانږدې کړئ، ګوره چې دومره چې هر څومره مثال تاسو ویډیو نږدې کول غواړئ یا ویډیو ستاسو لرې یا مثال چې هر مشکل که نه، نو دا هم چې کله رانږدې کړه په مساوي باندې به کلیک وکړئ. یعنې دغه ویډیو به ستاسو په همدغه یو اندازه کې تر اخره پورې پاتې شي. دا هم چې کله ووهم په دې کې دریم سټپ چې دی ساوند دی. که چیرته غواړئ تاسو په دې خپل ویډیو باندې ساوند بند کړئ، بل ساوند پرې پرېږدئ، نو دا ساوند به اخر ته راولئ او نیکسټ پې کړئ،
ستاسو د ویډیو ساوند به مکمل ډول باندې بند شي. نو زمونږ د کین ماسټر لومړي کورس کې نننۍ همدا موضوع وه که چېرته زموږ ویډیو هم خوښه شوې وي د خپلو درنو دوستانو سره یې هم در سره شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده